سلامونه دوستانو، بیا راغلاست یاله دوی کې چې روغ جوړی دوستان. نن د یو ښکلي ویډیو ستاسو لپاره د موبایل انبکس باره کې چې ما یو موبایل اخیستی تاسو ته غواړم وښیم. البته ما مخکې یو موبایل استعمالوه چې هغه و هوایي میټ لاس لایټ. دا موبایل و که تاسو ته هغه صحیح ښکاري. او اوس ما اخیستی دا بل موبایل ده چې هغه موبایل ما ډېر استعمال کړ. دا موبایل دی ډېر ښه کار یې کوو په چارج کې، په نورو په تخنیکی چارو کې، او په ډیر سپیډ باندې کار کوو. 4 جی بی رام درلود، 4 جی بی میموري درلوده، 8 میګاپکسل کامرا، او ویډیو عکس په وای فای په انټرنیټ ډاټا کې لکه ډیر مهم اپلوډ ډاونلوډ او ایډیټینګ کې ډیر زبردست. یعنی ما ډیر ښه کار ترې واخیستی. مشکل یې په چیز کې راغلی، مشکل یې اوس راغلی دی په هیډفون جي کې چې هیډفون وښورېږي، مثلا کار صحیح نه کوي، ځکه ما ډېر هیډفون استفاده کړی پکې. دویم دی چارجر. د چارجر جي چې دی دې دوجي کې چې دا تخنیکي ستونزه نه ده، دا خپله د موبایل مثلا ما ډېر د چارجر کې به مو کړی یا گیم یا ویډیو ایډیټینګ دا به مې پې کوو، او موګوشکي چې دا ما ډېرې پکې استعمالولې. نو چې د دوجو کې پرابلم راغلی، نو هیڅ پرابلم نشته کې، نه چارج کې هغه راغلی ده، نه په لا تر اوسه یعنې 2 کاله لږ څه کم 3-4 میاشتې کم 2 کاله پرې کېږي ما سره چې دې موبایل هیڅ هغه معنا نه لري چې یا د هانګ شوی یا مثلا ګل شوی یا مثلا چارج کم کی یا مثلا چارج نه اخلي. په دې برخه کې د هیڅ تخنیکي ستونزه نه درلوده. ډېر زما خوښ شو. اوس راځو دوستانو په نوي موبایل باندې چې نوی ما اخیستی ده هوایي P10 لایټ. دا چې دی دا موبایل به زه تاسو غواړم انبوکس کړم. د دې موبایل ښه والی چې ده، په دې موبایل به زه ویډیو درته وکړم او ویډیوګانې به وروسته هم پرې جوړه کړم. یو بله ویډیو هم درته پرې جوړوم چې دې کې څه شی ښه والی ده، له هغه سره څه فرق لري، او تاسو به آینده کې د ویډیوګانو کې وښیم. نو زه چې زه دوستانو د دې انبوکس به وګورو، بعد له انبوکس نه بیا زه درته وایم چې د دې ویډیو دې باندې خپله ویډیو کوم، آخري ویډیو یې درته کوم چې هغه کې بیا تاسو وګورئ چې هغې تصویر و، د دې تصویر څومره فرق سره لري. هوایي P10 لایټ. او دا موبایل چې دی رامې د په یو شی دی مګر هم ډېر شیزو کې فرق ده او ښایسته موبایل دی. نو راځئ دوستانو دا به انبکس کړو چې وګورو څه رقم موبایل دی. دوی دوستانه شروع.
دوستانو دا شو موبایل او د دې کامره ډېره صافه کامره ده که تاسو ته زه وښیم نور به بیا زه آینده کې یو ویډیو پرې جوړه کړم چې د دې ښه صحیح انفارمیشن زه وګورم زه ګورئ دوستانو زوم هم ډېر بد نه دی ښه صحیح زوم راخلي تاسو ته دلته ښکاري که داسې وښیم ښه صحیح صفحه ویډیو کې شاید صحیح رانه شم مګرم ډېر صفحه تصویر ولي مخې ته هم ښه صحیح تصویر ولي دلته به وګورئ ما به وینئ شاید ښکاري یو کوم موشن کې غواړئ دې سیټ کې یا ګاد عفوان اوکې پورېدلی دی خو بیا هم بد تصویر نه غلي که تاسو ته ښکارسي ښه دوستانو دې کې ډېر اپشنونه دي زه به په دې باندې یو بله ویډیو مې درته جوړه کړم چې تاسو ته زه وښیم ها دوستانو ویډیو خو وکړه الله دې وکړي چې خوښه شوې مې او دا اوس کومې ویډیو تاسو ګورئ دا د هوایي P10 لایټ په کامره باندې زه اوس کومه هماغه موبایل ده چې زه تاسو ته اوس ویډیو کوم تاسو خپل د ویډیو کیفیت معلومیږي البته د دې ډېر سیټینګو کې لکه مختلف رنګونه اپشنونه لري او کې لا تر اوسه ما کار نه دی کړی چې هغه هم په آینده کې پوه شو انشاءالله په هغه کې به هم زه درته یو ویډیو جوړه کړم چې څه ښه والی ده پکې څه شی پکې پرابلم شته دی که نه شته دی خو یو شی ما په هوایي کې پیدا کړ البته ما مخکې هوایي نه ده استفاده کړی مخکې نه پوهېږم چې دې به خراب موبایل و ښه به و مخکې ما سامسونګ استفاده وکړه سامسونګ زه بیخي نه استفاده کوم ځکه سامسونګ چې یو د هک کېږي بعض وخت هنګ کېږي ما ډېر وخت استفاده کړی ده او غټ پرابلم یې شته چې باترۍ چارج ډېر زر ختمېږي او د دې چې دغه یو بل پرابلم چې دا د باترۍ چارج ختمېږي خو چې کال وځي له هغه نه بعد دغه باترۍ ډېره ضعیفه کېږي مثلا ډېر زر چارج ختمېږي او ډېر زر فل کېږي چې هغه د دې غټ پرابلم ده دوستانو دې موبایل کامره اوس تاسو ګورئ چې په څه هغه باندې د کامره ده او د دې موبایل نور هغه دې نه ښه بره کوالټي موبایل هم شته هغه قیمته دي وایي دې موبایل ریټ چې نورمال دی 200 تر 300 یورو پورې دی تقریبا 320 ډالرو پورې راځي په بله ویډیو کې زه درته ښیم چې د دې نور څه ښه والی دی په دې کې په ایډیټنګ کې اپلوډ کې دې کې ما ټیسټ کړ ښه دی او وای فای کې هم ښه دی وای فای د دې 6 دی 15 GB 6 GB رام دی او 128 GB میموري دی نو ښه زما زړه پورې دی قیمت یې دومره جګ نه ده دوستانو تاسو ته یو خبره کوم چې موږ تاسو باید دې ته خوشحال نه شو چې یو ښه موبایل سړی واخلي باید ډېر قیمت ولري چې هغه ښه موبایل ده موبایل تاسو پورې فرق لري چې تاسو چې لپاره موبایل استعمالوئ فرض که زه د ویډیو ایډیټنګ دپاره ګیم ویم دپاره او د اپلوډ ډاونلوډ دپاره زه موبایل استعمالوم نور ټلیفون خو په نورمال په هغه خارج ډېر ساده موبایل چې مي په هغه هم کېږي نو مهم یې شی دی 350 ته تاسو وګورئ او قیمت یې مه ګورئ چې قیمت یې ډېر دی ښه دی ځکه که زه اوس ما دا 200-300 موبایل اخیستی زه کولی شم د زرو والم زه کولی شم آیفون هم والم زه کولی شم سامسونګ هم والم آخري ماډل یې والم خو ځینې نه والم ولې په دې شی چې هسې اسراف دی زیاته پیسه مصرفول او زما په نظر ښه هغه نه دی بیا هم تاسو خپل هغه ته وګورئ او نورې آیفون هم ښه موبایل دی سامسونګ هم ښه دي مګر هم هر موبایل خپل ځای لري خو هر سړی باید خپل هغه ته وګوري سیستم ته تاسو باید په موبایل باندې پوه شئ چې په موبایل کې یوټیوب کې نور ویډیوګانې هم شته دی تاسو کولی د هر موبایل په باره کې ویډیو وګورئ چې کوم موبایل د څه شي دپاره ښه ده که تاسو گیم کوئ ډېر هلته ووایي چې زه غواړم د گیم دپاره یو موبایل اخلم نو تاسو ته یو ریزلټ راوځي چې یاره د گیم دپاره دا موبایل صحیح دی تاسو دا موبایل والئ او داسې یو دم یو موبایل اخیستل یا یو کمپیوټر اخیستل یا یو تلویزیون اخیستل او ترې پوه نه یې دا به تاسو ته ډېر غټ تاوان او یو غټ اشتباه به کوئ نو تر بلې ویډیو په لاس سپارم دوستانو که ویډیو خوښ شوي حتما در سره لایک کړئ او زموږ چینل هم که نه یې سره کړی نوي یاستئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ ښکلې ویډیوګانې آینده کې درته لرو انشاءالله او تر بلې ویډیو په لاس سپارم دوستانو